سیمه ییزه مافیا، ګاونډیان او د سفارتونو غلامان وکیلان غواړي چې افغان ځوان او زړور جنرال خوشحال سادات له صحنې ورک کړي. ولې؟ تاسو ټول په دې ښه پوهیږئ. ملګرو راځئ چې له رازه پرده پورته کړو. څه شوي وو چې غلامان وکیلان د شپې په نیمه کې غونډه ونیوله؟ درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. له تېرې شپې راهیسې په خواله رسنیو کې سلګونه افغانان د ولسي جرګې د غړو او کورنیو چارو وزارت پر تازه ناندرۍ په بحثونو بوخت دی. د جنجال پیل څنګه وشو؟ د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی رسنیو ته ویلي چې تېره شپه 8 بجې د کابل په ختیځ کې د دغه ولایت ګمرک ته څیرمه پولیسو د 2 وکیلانو موټرې پلټلي. د دې په وینا د پلټنو پر وخت د وکیلانو د موټرو تورې ښیښې سپینې شوي چې وکیلان یې قهرولي. وزارت نه ده په ډاګه کړې چې د کومو وکیلانو او پولیسو ترمنځ ټکر رامنځته شوی. بیا څه وشول؟ د ولسي جرګې وکیلان د شپې په شاوخوا 11:30 بجو د جرګې په تالار کې په بیړني ډول راټول شوي او د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په دې اړه احضار کړی. د وزارت ویاندی تایید کړی چې مسعود اندرابي جرګې ته غوښتل شوی او اعتراضونه ورسره شریک شوي. خوشحال سادات هدف دی. سرچینو ویلي چې د ولسي جرګې وکیلانو له کورنیو چارو وزیر څخه غوښتنې څه د وزارت ستر امنیتي مرستیال خوشحال سادات زر له دندې ګوښه کړی. د سادات د ګوښه کېدو لپاره د وکیلانو دلیل نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کېږي چې دوی د دغې ناندرۍ تر شا تر هر چا د نوموړي زیات لاس ویني او فکر کوي چې خوشحال سادات دوی ته درناوی نه لري. د ولسي جرګې او پولیسو دغه ناندرۍ په اړه په خواله رسنیو کې قضاوتونه بېلابېل دي. د وکیلانو یو شمېر پلویان بیا ویلي چې پولیس په جرګه کې د افغان هندو باورو له استازي سره ناوړه چلند کړی. د دوی په خبره تر دې وروسته د جرګې غړې مریم سلیمان خېل له خپلو پلویانو سره د هغه ملاتړ ته ورغلې او د هم پولیسو سره ناندرۍ وهلې. ویل شوي چې د ناندرۍ ځای ته له رسیدو سره مریم سلیمان خېل سره هم د پولیسو بد چلند کړی او په غبرګون کې وکیلان په بیړني ډول د کورنیو چارو وزارت چارواکو خلاف راټول شوي. په ټوله کې د دې قضیې په اړه خلک تر اوسه معلومات له تش سره مخ دي. ډېری قضاوتونه چې په دې اړه شوي دي معلوماتو د تشې ستونزه پکې لیدل کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر مطبوعاتي کارکوونکو په مختلفو بڼو وکیلان ملامت کړي او دوی د وزارت د مافیا ضد کارونو له کبله پارېدل یاد کړي. خو وزارت په رسمي ډول داسې تونده او ښکاره موضوع ګیره نه ده کړې. وکیلان هم په څرګند ډول تر اوسه پر دې قضیې واضح خبرې نه دي کړې او نه ده معلومه چې ناندرۍ د کوم وکیلانو او پولیسو شوي او نور یې ولې ملاتړ کړی.